اسلام کې هم دا نشته د جبري نکاح بالکل غلطه ده او عقل هم نه مني او دا د انسان له منطق نه هم خلاف کار ده، غلط کار ده، سراسر غلط کار ده. او هر څوک چې جبري نکاح کوي دا متاسفانه ډیر یو غلط کار کوي. نبی علیه الصلاة والسلام د هغه خبرو ته که سړی فکر وکړي هغه هم په خپلو خبرو کې بهترینې فیصلې کړي دي په خپل وخت سره. او حتی که سړی قرآن شریف ته رجوع کړي نو په قرآن شریف کې هم الله جل جلاله داسې کې خبرې کړي چې زموږ ستاسو عملا په هر ډګر کې په درد باندې خوري. الله جل جلاله قرآن شریف کې فرمایي فانکحوا ما طاب لکم من النساء، له هغه ښځو سره واده وکړئ چې ستاسو خوښیږي. صحیح شوه؟ ډېر واضحه خبره ده که نه؟ یعنې هلکانو ته پکار دي چې هغو نجونو سره واده وکړي چې د دوی ورسره طبیعت لګېږي او خوښه یي او اراده یي که نه؟ او جنوکیانو ته هم دا پیغام ده چې تاسو له هغه هلکانو سره واده وکړئ چې ستاسو خوښه وي، یعنې داسې په زور باندې یو کار مه کوئ. دا چې مثلا په بخښنې سره استاد فساد یې پلار کړی وي یا ورور کو مشکل جوړ کړی وي یا قتل کړی ول شي په بدو کې خور ورته ورکړي مسله حل کړي. واقعیت چې کار تا په خپله خراب کړه که نه نو جوړ یې خپله بېرته کړه، زور یې ولې د دې بېچارګۍ نه وباسي. همداسې ده که نه؟ موږ تاسو ته الحمدلله الله جل جلاله داسې ښې خبرې کړي دي چې موږ تاسو ژوند ورباندې برابرېږي. او دا د زور نکاح دا نننۍ خبره نه ده، له پخوا نه متاسفانه دا بد عادت را روان ده. او حتی د نبي علیه الصلاة والسلام په وخت کې هم داسې کار شوی و. یوه ښځه راغله نبي علیه الصلاة والسلام ته یې ګیله وکړه، فریاد یې ورته وکړه چې پلار مې ورکړی مو په زوره باندې یو چاته. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته اختیار ورک، داسې ورته نه ویل چې اوس خو نکاح شوې ده تا ته هېڅ اختیار نشته او ته څوک یې. نه 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 نه، نبی علیه الصلاة والسلام ورته اختیار ورکوي، خوښه دې وی، خوښه ده چې دا نکاح اوس ته فسخه کوې او که په ځای باندې پرېږدې دا ته بالکل ته اختیار لري، حق لري، حق لري. صحیح شوه؟ نو هیڅ پلار ته حق نه ده حاصل که څومره هم پوه وي چې په زوره باندې خپله لور چاته واده کړي او یا خپل زوی مجبوره کړي چې شابس دقلته به واده کوې که نه کوې به زه تا ته بله ښځه نه کوم. داسې ډېر ځوانان شته چې دا موږ ته نشي غوښتنه کړې چې دا موضوع باندې تاسو بحث وکړئ. دا هسې هوایي خبره نه ده ورور، دا ډېر داسې خلک شته دي متاسفانه چې مجبوره کړي دي. ولې مجبوره کړي دي؟ ځکه هغوی پکې خپل مطلب ګوري. متاسفانه مشران پکې څه کوي؟ خپل مطلب ته پکې ګوري چې دې نکاح کې زما خیر شته ده که نه، په دې نکاح کې زما کومه ګټه شته ده که نه، یا چاته مطلب بند وي یا متاسفانه کوم یو چارواکی وي یا کوم بل غټ سړی وي که نه چې د ده خوښ د دو سره بس په زوره باندې مجبوره کوي چې یا زوی ته واده وکړي او یا خپله لور هغه ته ورکړي. که دا نکاح وشي استاد مثلا ویې کړه بوی تله بیا څه کېږي؟ نه ده صحیح، دا نکاح نه صحیح کېږي بیخي. د کې نجلۍ څه ګناه ده؟ د نجلۍ ګناه دا ده چې نجلۍ باید ووایي چې خوښه دې نه ده که نه، ته باید اظهار وکړي، ووایه که نه چې یاره دا نکاح زما نه ده خوښه، دا څوک ده چې تاسې ما غواړي که نه او ما ورته ورکوئ. په آثارو کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام څومره ستر شخصیت و. ته فکر کوي چې دغه کومه فیصله دې غلطه واوسېږي؟ نه، هېڅ امکان نه لري که نه چې د نبي اسلام یو فیصله وکړي او هغه دې غلطه واوسېږي. خو د دې باوجود نبي علیه الصلاة والسلام خپلې لورکۍ ته راځي او ورته وایي ان علیا یذکرک، یقینا علي رضی الله عنه هغه تا غواړي. مشوره ورسره کوي، باقاعده مشوره ورسره کوي. ان علي او یقینا علي رضی الله عنه ستا یادونه کوي، هغه غواړي چې تا سره نکاح وکړي. نو په دې کې ته څه وایې؟ بلکې امر یې هم کړی ده، موږ تاسو ته یو ستر پیغام را کړی چې ولا تنکح البکر حتی تستأذن، تر هغه وخته پورې به یوه نجلۍ څوک نه ورکوي تر څو چې اجازه ترنه نه یې اخیستي. نو دې کې نه شرم شته ده، نه د غیرت خلاف خبره ده، نه په دې کې څوک کم راځي. مهمه ده بلکې ضروري ده. ټول علماو دا ویلي چې ضروري ده چې حتما باید ته له خپلې لورکۍ سره له خپل زوی سره باید صلاح وکړي. که یو ځل د دوی دا نکاح اعلان شوه که نه، اعلان شو چې مثلا پلانکی الک او پلانکی نجلۍ ترمنځه نکاح وشو، صحیح شوه، یا یې دسمال ویوړ یا شیریني ویوړ او دا نجلۍ د پلانکي په نامه شوه او سبا ته د دې هلک خوښه نه وي او یا د دې نجلۍ هغه هلک خوښ نه وي، نو بیا جنجال جوړ شو که جوړ نه شو. اسلام مخه نیولې د دې ټولو جنجالونو. ای مشره، ستا تجربو ته، ستا مسلمانۍ ته سلام، دا بالکل موږ منو، خو مهرباني وکړه د اسلام څنګه چې موږ تاسو ته رهنمایي کړې ده په همغه نقش قدم باندې مخکې لاړ شه. په دې کې لوی خیر ده، آینده کې جنجال نه رامنځته کېږي. ګورې دا شکایتونه بار بار نبي علیه الصلاة والسلام ته راغلي دي. یو بل مثال زه تاسو ته وایم ډېر جالبه ده. نبي علیه الصلاة والسلام ته یوه نجلۍ راغله، شکایت یې ورته وکړ، وایي ای د الله پیغمبره، زه مې پلار بغیر له اجازې نه یو چاته ورکړی یم. چاته یې ورکړی یم؟ خپل وراره ته یې ورکړی یم.
صحیح ده که نه خپل وراره ته یې ورکړی د څه لپاره وایي د خپل مطلب په خاطر باندې هغه خپل مصلحت خپله فایده یې په نظر کې نیولې د ما سره یې هغه حد اقل هغه مشورې قدرې هم ما سره نه ده کړې او نه ماته ویلي دي نبي علیه الصلاة والسلام دومره یو عادل انسان و که نه دومره یو ستر انسان و هغې ته هم څه ورکړه هغې ته هم اجازه ورکړه چې ته اختیار لري چې ته یې ورکړې بغیر له منې اوس ته اختیار لري ستا خپله خوښه چې دا نکاح فسخه کوي او که په ځای باندې پرېږدي ته بالکل اختیار لري نو هغه ښځې څه وکړل هغه نجلۍ وویلې زه په خپل ځای باندې پرېږدم دا نکاح مشکل نشته پلار مې له ما سره مشوره نه ده کړې خو زه دا نکاح نه ختموم نه فسخه کوم فقط غوښتل مې چې ټولو ښځو ته دا پیغام ورکړم چې ګورئ دا سړي دومره ډېر صلاحیت هم نه لري خیال ده که نه زه غواړم چې ښځې پوه کړم چې ګورئ سړي دومره ډېرې هغه هم نه لري صلاحیت چې هر څه په خپله خوښه باندې څه یې چې خوښه وي هغه وکړي صحیح ده که نه متاسفانه زموږ په دې افغانستان کې ډېر داسې مشران سته دي چې هغوی دې ته ګوري چې دا ښځه کور کې کار کوي که نه سبا ته کارګره ده که نه ده کور کې به کار کوي که نه کوي یا دې ته ګوري چې هغه پلانکي لور ځکه غواړم خپل زوی ته چې هغه زما انډیوال ده او ملګری ده صحیح شوه که نه دا دوستي مو په رشتهدارۍ تبدیله شي او دا دوستي مو په رشتهدارۍ نور مو دا خپله ملګرتیا څنګه شي قوي شي ښځې متاسفانه دې ته ګوري چې دا ښځه پخلی څنګه کوي د کور کار څنګه کوي دې ته ټول ګوري دې ته نه ګوري چې زما زوی دا غواړي او که نه غواړي صحیح شوه یا پلار دې ته ګوري چې زه دا لور چاته ورکوم ته ودرېږه چې دا چوکۍ او هغې څنګه ده پیسې څنګه دي دې ته ګوري که نه صحیح پیسې ډبلې ډبلې داسې لري که نه چې زما دا جیبونه راډکي صحیح شوه یا یو څه کار ورته بند دي متاسفانه که نه نو د دې په خاطر ورسره هغه کوي چې ځان ورته نږدې کړي د الله بنده صحیح ده چې دا خپلوي موږ تاسو د دې په خاطر کوو چې دوه فامیلونه سره نږدې شي خو په دې فامیلونو کې تر ټولو مهم د دې هلک او د دې نجلۍ ژوند ده ګوره اول باید د دوی ترمنځ جوړ جاړی راسي همداسې ده که نه ده مخکې د دې نه چې دا نور ټوله کورنۍ له یو بل سره ښه تعلق او ښه رابطې او اړیکې ولري تر هر څه مهمه دا ده چې دا هلک او دا نجلۍ باید په خپل منځ کې سره خوشحاله واوسیږي دوی باید راضي واوسیږي په دې نکاح باندې والله که دوی راضي ونه اوسیږي که نه دا د ټولې کورنۍ لپاره سردردی ده دا خو ده د واده هدف څه شی ده د واده هدف دا ده چې روحي لحاظه فکري لحاظه موږ تاسو ښه کورنۍ رامنځته کړو خو چې دا موږ سربخوده فیصلې وکړو یا په زوره باندې څوک مجبور وکړو چې نه همدقل دی که کوې ویې که نه بس دا ځای زموږ درته خوښ ده او که نه زه په مخه دی که نو د خپل کار ده که نه نو دا خو غلطه خبره شوه تا هغوی روحي لحاظه فکري لحاظه هغوی تباه و برباد کړه د هغوی په ژوند کې د لغته ووره د هغوی خوشحالي د ټول عمر لپاره خرابه کړه سبا ته دا نه دا هلک مطمئن ده او نه دا نجلۍ په خپل ژوند کې مطمئنه او دوی د بربادۍ د کورنۍ د بربادۍ اصلي لامل مور و پلار به کیدای شي مور و پلار کیدای شي ځکه چې تاسو تصمیم غلط نیولی ده که موږ او تاسو په هغه نقش قدم باندې مخکې لاړ شو چې کوم اسلام موږ تاسو ته رسم کړی ده والله هېڅ وخت کې به مشکل رامنځته نه شي زویه تا خوښه وه چې دلته زه درته ښځه وکړم مشکل یې تا ده مشکل دې ما نه ده صحیح ده که نه سبا ته به جواب ویم څوک ورته نه دي ما له تا سره صلاح کړې وه خو دا چې ته ورسره مشوره ونه کړې پوښتنه ترېنه ونه کړې اجازه ترېنه ونه غواړې او په خپل سر باندې په زوره باندې یو کار وکړې که نه نو مسؤول د قیامت په ورځ باندې بیا ته ای مشره له تا نه به پوښتنه کېږي چې د دوو نفرو ژوند دې ولې برباد کړ او که د پلار و مور رضایت نه وي استاذ بیا دا بیا څنګه کېږي دا هم ډېره مهمه پوښتنه ده کوشش باید موږ وکړو چې د مور پلار رضایت لاسته راوړو اوس مثلا مور دا وایي چې زه دغه نه غواړم چې ماینګور شي زوی وایي چې زه یې غواړم ښه به دا چې قناعت وکړي مور او پلار ته پکار دی چې قناعت وکړي صحیح شوه که نه ځکه د دوی ژوند مهم ده الله مهربان ده ستاسو په ژوند کې به هم خوشحالي راځي که چېرته داسې وشي که نه چې دغه هلک چې کومه نجلۍ انتخاب کړې ده او ته ورته ونه کړې که نه نو هغه سبا ته تو په خپله خوښه بیا روانې بیا خبره ګډه وډه شو صحیح ده که نه ډېر داسې حالات رښتیا هم راځي په ټولنه کې پوښتنې کوي ځوانان که نه چې زه غواړم او پلار یې نه راته ډیره مهمه ده چې د پلار رضایت باید حاصل کړي که بیخي نه کېده هلک بیا هم اختیار لري چې خپل تصمیم ونیسي په دې کې کوم ممانعات نشته او نه د پلار او د مور رضامندي یعنې شرط نه ده د واده لپاره ښه ده خو شرط نه ده لازم نه ده ښه ده چې لاس ته راوړي تر څو مور پلار سره هم آینده کې په جنجال نه پاتې که نه ځکه داسې خو هم نشي کېدی چې فقط د هلک ژوند د په خوشحالۍ او ټکي تنها ژوند تېر کړي داسې خو نشي کېدی خو په کورنۍ کې اوسېږي خیر سلامت